درنو هیوادوال د معروف تلویزیون قدرمنو لیدونکو د سوال زده کړې ګران زده کوونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. هیله ده چې تاسو به ټول روغ جوړ اوسئ. خوشحاله یم چې د لیک لوست زده کړې په خپرونه کې یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې یم. خو هیله مې له تاسو ټول څخه دا ده چې د خپرونې تر پای شیبو پورې له ما سره ملتیا وکړئ. ګران زده کوونکو مخکې له دې چې لاړ شو د نن ورځ د خپرونې په موضوع بحث وکړو چې نن به په خپرونه کې څه لرو. ښه به دا وي چې په تېر لوست باندې موږ او تاسو یوه لنډه کتنه وکړو تر څو کوم تېر لوست کې چې موږ کوم غږونه لوستلي وي هغه یو ځل بیا ستاسو ذهن ته راشي او ستاسو زده کړه زیاته شي. لاړ به شو تېر لوست او په تېر لوست به یوه لنډه کتنه وکړو. که چېرته د تاسو په یاد وي په تېر لوست لنډه کتنه موږ په تېر لوست کې څه شی لوستی وو؟ بله ډېر ښه. موږ په تېر لوست کې یوه مکمله جمله لوستې وله چې هغه جمله وه زما نوم اتل دی. زما نوم اتل دی. په دې جمله کې کوم غږونه تاسو ته در پېژندل شوي ول؟ بله ډېر ښه. په دې کې جمله کې تاسو ته دوه غږونه در پېژندل شوي ول چې هغه غږونه د دې شي په نوم سره یادېدل؟ هو د نه او د ای غږونه ول. موږ تاسو ولوستل چې نه دوه شکلونه لرل چې نه آخر او نه غیر آخر. نه آخر د کلمې په آخره برخه کې راتلو او نه غیر آخر د کلمې په لمړی او د کلمې په مابین کې راتلو. د دې ترڅنګ بل کوم غږ و؟ بله ډېر ښه. د دې ترڅنګ یو بل غږ چې موږ لوستلی و هغه د ای غږ و. د ای غږ د کلمې په کومه برخه کې راتلو؟ هو د ای غږ هغه غږ و چې د کلمې په آخره برخه کې راتلو. په دې لوست کې موږ دوه غږونه لوستلي ول چې یو د نه غږ و او بل د ای غږ و. د نه غږ دوه شکلونه لرل چې نه آخر او نه غیر آخر چې نه آخر د کلمې په آخره برخه کې او نه غیر آخر د کلمې په لمړی او د کلمې په مابین کې راتلو. او بل د ای غږ و چې د ای غږ د کلمې په آخره برخه کې راتلو. د دې غږونو د ښې پېژندلو لپاره مختلف فعالیتونه ترسره شول تر څو دغه دوه غږونه تاسو ښه وپېژنئ. په دې کې هم تاسو ته د پېژندل شوي ول چې موږ په تېره خپرونه کې دوه غږونه لوستي ول چې یو د نه غږ او بل د ای غږ. د نه غږ او د ای غږ. نه دوه شکلونه لرل چې نه آخر نه غیر آخر. نه آخر د کلمې په آخره برخه کې راتلو او نه غیر آخر د کلمې په لمړی او د کلمې په مابین کې راتلو. او د ای غږ چې د ای غږ هغه غږ چې د کلمې په آخره برخه کې راتلو. اوس به تاسو راته ووایئ چې د نه غږ ته یوه داسې کلمه جوړه کړئ چې د نه غږ پکې راغلی وي. بله د نه غږ لکه مثلا لکه وزن چې د کلمې په آخره برخه کې راغلی وي. یوه بله کلمه هم ووایئ چې د ای غږ پکې راغلی وي په آخره برخه کې. بله ډېر ښه. لکه زمری. دا هغه غږونه ول چې په تېره خپرونه کې موږ او تاسو په دې باندې بحث وکړي او دا تاسو ته در وپېژندل شو. را به شو د نن ورځ د خپرونې موضوع ته چې زموږ او ستاسو د نن ورځ د خپرونې موضوع څه شی دی. را به شو نوي لوست ته. انځور ته وګورئ او په اړه یې خبرې وکړئ. لومړنی فعالیت یې زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې د خپرونې موضوع چې ده انځور ته وګورئ او په اړه یې خبرې وکړئ. په دې انځور کې تاسو څه وینئ او دا کسان په کومو کارونو باندې بوخت دي. تاسو ښه دې انځور ته پام وکړئ او ماته ووایئ چې دا کسان په کومو کارونو باندې بوخت دي. بله ډېر ښه. د تاسو د خبرو په تایید سره لکه څنګه چې تاسو وویل دلته ځینې کسان دي چې په ځینو کارونو باندې بوخت دي. که لومړني انځور ته موږ تاسو وګورو نو یوه مېرمن ده چې په کور کې د لوښو په پرېمینځلو باندې بوخته ده. د دې ترڅنګ موږ او تاسو بل څه شی وینو؟ بله د دې ترڅنګ موږ او تاسو یوه نجلۍ ګورو چې په خپله غېږه کې یو ماشوم لري او د ماشوم ساتنه کوي. دریم انځور د څه شي انځور دی؟ بله ډېر ښه. دریم انځور چې دی دا موږ او تاسو پېژنو چې یو شپون دی او دی چې دی رمه څړځایونو ته بیایي او هلته یې څروي. وروستنی انځور د څه شي انځور دی؟ بله وروستنی انځور چې دی موږ تاسو دا وینو چې یو ماشوم دی او د دې لپاره چې حلاله روزي لاسته راوړي کار وکړي نو دی ناست دی او څپلۍ رنګوي. دا هغه کسان دي چې په بېلابېلو کارونو باندې بوخت دي. خو دوی څه شی دی کړی؟ بله دوی ښوونځی نه دی لوستی ځکه چې دوی ځینې کارونه کړي په ځینو کارونو باندې بوخت دي. دوی ښوونځی نه دی لوستلی او سواد نه لري. خو موږ تاسو دا ویلی شو چې په زده کړه کې هېڅکله ناوخته نه ده. یعنې هر کس په هر کار چې بوخت وي هغه کولی شي چې زده کړه وکړي سواد زده کړي ځکه چې زده کړه چې ده یا لیک او لوست چې دی هغه ژوند روښانه کوي. دا هم فعالیتونه لري. ځینې فعالیتونه دي چې هر یو فعالیت به یې ترسره کوو.
یوولسم لوست لمړی برخه ده. په نننۍ خپرونه کې یوولسم لوست لمړی برخه تاسو ته در پیژندل کیږي. عنوان یې دی چې ما ښوونځی نه دی لوستلی. ما ښوونځی نه دی لوستلی. زه بل فعالیت ته چې بل فعالیت ترسره کړو چې بل فعالیت څه دی. دویم فعالیت وی لولو. وی لولو. زه اړ وم چې کار وکړم. دویم فعالیت دی زه اړ وم چې کار وکړم. په دې جمله کې بیا هم دوه غږونه تاسو ته در پیژندل کیږي. هغه غږونه چې په سور او په آبي رنګ باندې لیکل شوي دي همدغه غږونه تاسو ته در پیژندل کیږي. دا غږونه د څه په نوم سره یادیږي؟ دا غږونه د چ او د ای غږونه دي. د چ او د ای غږونه دي. چې هغه غږ دی چې د کلمو په بېلابېلو برخو کې راځي. دوه شکلونه لري چې چ آخر او چ غیر آخر. ای هم دوه شکلونه لري چې ای آخر او ای غیر آخر. چ آخر چې دی د کلمې په آخره برخه کې په پوره ډول سره لیکل کیږي. چ غیر آخر چې دی دا د کلمې په لومړی او د کلمې په مابین کې راځي. د ای غږ چې دی دا ای آخر او ای غیر آخر. ای آخر چې دی دا د کلمې په آخره برخه کې په پوره ډول سره لیکل کیږي. ای غیر آخر چې دی دا د کلمې په مابین کې راځي خو د کلمې په لومړۍ برخه کې نه راځي. یعنی د ای غږ چې د کلمو په دوو برخو کې راځي. یو د کلمې په آخره برخه کې او بل د کلمې په مابین کې. د کلمې په لومړۍ برخه کې ای نه راځي. موږ او تاسو په نننۍ خپرونه کې دوه غږونه تاسو ته در پیژندل شوي. د چ غږ دی او بل د ای غږ دی. دلته که موږ او تاسو وګورو نو دلته د چ او د ای غږونه موږ ته راکړل شوي دي. چ آخر او چ غیر آخر. چ آخر چې دی د کلمې په آخره برخه کې په پوره ډول سره لیکل کیږي. چ غیر آخر چې دی دا د کلمې په مابین او د کلمې په آخره برخه کې راځي. بل د ای غږ دی چې ای آخر او ای غیر آخر. ای آخر چې دی دا د کلمې په آخره برخه کې راځي او په پوره ډول سره لیکل کیږي. او ای غیر آخر چې دی دا د کلمې په مابین کې راځي او په نیمه ډول سره لیکل کیږي. دلته هم ځینې کلمې موږ ته راکړل شوي دي چې دلته به وګورو. دلته موږ د کومه کلمه ده؟ د مرچ کلمه ګورو. د مرچ په کلمه کې د چ غږ راغلی دی خو چ آخر دی د کلمې په آخره برخه کې راغلی دی او په پوره ډول سره لیکل شوی دی. مرچ د کلمې په آخره برخه کې هم راتلی شي. د چ غږ او د کلمې په لومړۍ برخه کې د کلمې په مابین کې هم راځي. دلته که وګورو دا هم د چ غږ دی او کلمه چې ده د څه کلمه ده؟ بله د چرګ کلمه ده. دلته هم د چ غږ راغلی دی د کلمې په لومړۍ برخه کې راغلی چ غیر آخر دی. ورپسې کلمه چې ده هغه د مچۍ کلمه ده. که چېرته موږ تاسو د مچۍ کلمه وګورو دې کې هم کوم غږ راغلی؟ بله د چ غږ راغلی د کلمې په مابین کې دی او یو بل غږ ورسره تړل شوی دی. نو موږ دا ویلی شو چې د چ غږ د کلمو په بېلابېلو برخو کې راځي. هم د کلمې په لومړۍ برخه کې هم د کلمې په مابین او هم د کلمې په آخره برخه کې. راځو بل غږ ته چې د ای غږ و. د ای غږ موږ وویل چې هغه غږ دی چې د کلمې په آخره برخه کې په پوره ډول سره لیکل کیږي. دلته هم موږ ګورو چې د ای غږ دی او نو دلته په پوره ډول سره راغلی دی چې دا کلمه شیدې دي. د شیدې کلمې په آخره برخه کې د ای غږ راغلی په پوره ډول سره لیکل شوی دی. او بل موږ وویل چې د ای غږ د کلمې په مابین کې هم راتلی شي. دلته که موږ وګورو دا کلمه ده د میخ په نوم سره یادیږي. دا د ای غږ دی خو ای غیر اول د کلمې په مابین کې راغلی. په دې ځای کې نو موږ ویلی شو چې د ای غږ هغه غږ دی چې د کلمې په آخره برخه کې او د کلمې په مابین کې راځي. زه بل فعالیت ته چې بل فعالیت هم ترسره کړو چې هغه به څه وي. دریم فعالیت دی د پیدا یې کړو. لومړنۍ برخه یې ده څو داسې کلمې ووایاست چې د چ آخر او چ غیر آخر غږ پکې واورېدل شي. لکه دوه کلمې به زه درته ووایم لکه مرچ، چمن. بله یو څو کلمې تاسو راته ووایئ. بله لکه مرچ، چمن، کوچ، چورلکه. دا هغه کلمې دي چې په دې کې د چ غږ اورېدل کیږي. راځو بلې برخې ته چې بله برخه یې ده څو داسې کلمې ووایاست چې د ای آخر او ای غیر آخر غږ پکې واورېدل شي.
هغه کلمې چې پکې د ای غږ راغلی وي، لکه یوه کلمه به زه درته وایم لکه ادې، نور تاسو راته ووایئ. بلې لکه ادې، لکه رمې، ژمی، هیواد، دانې، دا هغه کلمې دي چې په دې کې د ای غږ د کلمو په مابین د کلمو په آخره برخه کې راځي. زه بل فعالیت ته څلورم فعالیت ته چې څلورم فعالیت هم ترسره کړو. څلورم فعالیت دی وی لیکو. د لیکلو برخه ده. په دې کې موږ دغه دوه غږونه چې ولوستل، د چ او د ای غږونه چې ول، دا غږونه موږ لیکو. د دې غږونو د لیکلو لپاره لومړی یو خط وباسو، د ښي خوا نه راسو چپ لاس ته او په دې باندې د چ غږ لیکو. د چ غږ چی آخر چې د کلمې په آخره برخه کې راځي. بیا هم یو سیده مستقیم خط وباسو او چی غیر آخر لیکو چې د کلمې په مابین او د کلمې په آخره برخه کې لیکل کیږي په نیمه ډول سره. راځو د ای غږ د لیکلو لپاره بیا هم یو سیده خط وباسو او د ای غږ لیکو. ای آخر چې د کلمې په آخره برخه کې په پوره ډول سره لیکل کیږي. او وروستنی غږ چې دی هغه د ای غږ دی، خو ای غیر آخر چې ای غیر آخر هم د پورته خوا نه شروع کوو په سیده مستقیم خط باندې په نیمه ډول سره لیکو چې دا هغه غږونه ول چې د لیکلو لپاره یې موږ یو سیده مستقیم خط ویستو او دا غږونه د هغې د پاسه موږ ولیکل. زه تختې ته دا غږونه په تخته لیکو چې تاسو یې ښه زده کړئ. د چ غږ د لیکلو لپاره موږ یو سیده مستقیم خط وباسو، د ښي خوا نه راځو چپ لاس ته او د چ غږ لیکو. د چ غږ د دې برخې نه شروع کوو، لږ څه پورته ځو په دې ډول سره، راځو لاندې برخې ته په دې ډول سره. دلته درې ټکي ورته ږدو. دا کوم غږ دی؟ دا د چ غږ دی چې آخر چې د کلمې په آخره برخه کې راځي. بیا هم د دې ځای نه شروع کوو، ځو لږ څه هغې خوا بېرته په دې ډول سره. دا چی آخر دی چې د کلمې په آخره برخه کې په پوره ډول سره لیکل کیږي. بیا هم د سیده مستقیم خط نه لږ څه د پاسه په دې ډول سره او د چ غږ لیکو. تاسو هم کولی شئ په خپلو کتابچو کې د چ غږ او د ای غږ ولیکئ تر څو ستاسو د دې په لیکلو کې کومه ستونزه ونه لرئ. دا کوم غږ و؟ دا د چ غږ و. چی آخر چې د کلمې په آخره برخه کې راتلو. چی غیر آخر هم لیکو. د دې غږ د لیکلو لپاره سیده مستقیم خط وباسو، د ښي خوا نه راځو چپ لاس ته. د چی غیر آخر لیکو. چی غیر آخر بیا هم د سیده مستقیم خط نه لږ څه د پاسه په دې ډول سره او چی غیر آخر چې د کلمې په مابین او د کلمې په لومړۍ برخه کې راځي. بیا هم د دې ځای نه شروع کوو، لږ څه پاس بېرته څو په سیده مستقیم خط په دې ډول سره. دا چی غیر آخر. د سیده مستقیم خط نه لږ څه د پاسه بېرته راځو په سیده مستقیم خط او چی غیر آخر لیکو. چی غیر آخر هغه څه دی چې د کلمې په لومړۍ او د کلمې په مابین کې راځي. د دې ځای نه شروع کوو، زو پورته بېرته په سیده مستقیم خط او چی غیر آخر لیکو. یو بل غږ و چې هغه د ای غږ و. د ای غږ د لیکلو لپاره بیا هم سیده مستقیم خط وباسو، د ښي خوا نه راځو چپ لاس ته. د ای غږ لیکو. ای آخر چې د کلمې په آخره برخه کې په پوره ډول سره لیکل کیږي. د دې ځای نه شروع کوو او د ای غږ لیکو. ای غیر آخر چې د کلمې په آخره برخه کې په پوره ډول سره لیکل کیږي. تاسو هم کولی شئ دغه غږونه په خپلو کتابچو کې څو ځلې ولیکئ تر څو د دې په لیکلو کې کومه ستونزه ونه لرئ. د ای غږ. ای آخر چې د کلمې په آخره برخه کې راځي په دې ډول سره. ای غیر آخر هم لیکو چې بیا هم یو سیده مستقیم خط وباسو، د ښي خوا نه راځو چپ لاس ته او ای غیر آخر لیکو. ای
ای غیر آخر چې په نیمه ډول سره لیکل کیږي. د پورته خوا نه راځو لاندې برخې ته په سیده او مستقیم خط بیرته دې خوا ځو. دا ای غیر آخر دی چې دا هغه ای دی چې ای غیر آخر چې د کلمې په مابین او په مابین کې راځي، د کلمې په لومړۍ برخه کې نه راځي. د پورته خوا نه شروع کوو په سیده او مستقیم خط، بیرته په سیده او مستقیم خط ځو. ای غیر آخر. پورته خوا نه راځو په سیده او مستقیم خط باندې دلته لیکو ای غیر آخر. د پورته خوا نه راځو په سیده او مستقیم خط، بیرته په سیده او مستقیم خط باندې ځو چې دا کوم ای دی؟ ای غیر آخر. ګرانو زده کوونکو، دا هغه برخه وه چې د لیکلو برخه وه چې په دې کې موږ دوه غږونه ولیکل چې یو د چ غږ او بل د ای غږ و. موږ وویل چې چ دوه شکلونه لري، چ آخر، چ غیر آخر. چ آخر په پوره ډول د کلمې په آخره برخه کې راځي، چ غیر آخر په نیمه ډول سره لیکل کیږي، د کلمې په لومړۍ او د کلمې په مابین کې راځي. د ای غږ چې ای هم دوه شکلونه لري، ای آخر، ای غیر آخر. ای غیر آخر د کلمې په آخره برخه کې په پوره ډول سره لیکل کیږي، او ای غیر آخر چې دی دا یوازې د کلمې په مابین کې راځي، د کلمې په لومړۍ برخه کې نه راځي. زه بل فعالیت ته چې بل فعالیت هم ترسره کړو. پنځم فعالیت ویلولو. لاندې جملې او کلمې په لوړ غږ ولولئ. ځینې جملې او کلمې موږ ته راکړل شوي دي، دا به تاسو له ما سره یو ځای په لوړ غږ ویلولو. لومړی به جملې ولولو چې لومړنۍ جمله ده کریم چمن اوبه کوي. مکمله جمله ده. کریم چمن اوبه کوي. ورپسې جمله چې ده هغه دا چې آمنه چرګانو ته دانې اچوي. آمنه چرګانو ته دانې اچوي. راځو لاندې برخې ته چې د کلمو برخه ده، کلمې هم له ما سره یو ځای ولولئ. لومړنۍ کلمه چې ده د مرچ کلمه ده. مرچ، بله. ورپسې کوچ، کوچ. چمن، چمن. راځو لاندې برخې ته. لومړنۍ کلمه چې ده د ادې په نوم سره یادیږي. ادې، ادې. ورپسې کلمه چې ده د ناوې کلمه ده. ناوې، بله، ناوې. وروستنۍ کلمه چې ده، وروستنۍ کلمه د مینه کلمه ده. مینه. کلمې یو ځل بیا تکراروو. مرچ، کوچ، چمن، ادې، ناوې، او وروستنۍ کلمه چې ده هغه د مینه کلمه ده. په دې کلمو کې هم همدغه غږونه پیدا کوو او د هغې نه کرښه وباسو. زه تختې ته د کلمې په تخته باندې لیکو او د دې غږونو نه کرښه وباسو. د دې کلمو د لیکلو لپاره لومړی کار چې موږ کوو سیده او مستقیم خط وباسو. د ښي خوا نه راځو چپ لاس ته د کلمو د لیکلو لپاره. لومړنۍ کلمه لیکو. لومړنۍ کلمه چې زموږ ده هغه د مرچ کلمه ده. مرچ کلمه د م غیر آخر، د ر غږ او د چ غږ، چ آخر چې د کلمې په آخره برخه کې په پوره ډول سره لیکل کیږي. دا هم د مرچ کلمه ده. ورپسې کلمه چې ده هغه د کوچ کلمه ده. د کوچ کلمه غیر آخر، د او غږ او د چ غږ، چ آخر چې د کلمې په آخره برخه کې په پوره ډول سره لیکل کیږي. دا هم د کوچ کلمه. ورپسې کلمه چې ده د چمن کلمه ده چې چ غیر آخر، د م غیر آخر او د ن آخر سره یو ځای شوي دي. د چمن کلمه یې موږ ته راکړې ده، د چمن کلمه. درې کلمې نورې هم پاتې دي. د دې کلمو د لیکلو لپاره موږ بیا هم یو سیده مستقیم خط وباسو. د ښي خوا نه راځو چپ لاس ته. لومړنۍ کلمه چې ده په دې برخه کې د ادې کلمه ده. د ا غږ، د د غږ او د ای غږ.
ای آخر چې د کلمې په آخره برخه کې راځي. ادي کلمه. ورپسې کلمه چې ده د ناوې کلمه ده. نه غیر آخر، د آ غږ، د او غږ او د ای غږ. د ای غږ دا هم د ناوې کلمه. وروستی کلمه چې ده هغه د مینه کلمه ده. مینه کلمه م غیر آخر، د ای غږ، نه غیر آخر او د آ غږ. مینه دا هغه کلمې وي چې په دې کې مونږه د چ او د ای غږونه پیدا کوو، د دې نه کرښه وباسو. لومړنۍ کلمه د مرچ کلمه وه، کوچ کلمه، چمن، ادې، ناوې او مینه کلمه وه. په دې کلمو کې مونږ د چ او د ای غږ پیدا کوو، د هغې نه کرښه وباسو. که چېرته لومړنۍ کلمې ته وګورو، د مرچ کلمه کې تاسو ماته وایئ چې کوم غږ راغلی؟ د چ غږ راغلی او که د ای غږ راغلی؟ بله، د چ غږ راغلی دی. د کلمې په کومه برخه کې دی؟ د کلمې په آخره برخه کې راغلی، په پوره ډول سره لیکل شوی دی. نو د دې نه مونږ څه شی کوو؟ د دې نه مونږ کرښه وباسو تر څو دا غږ په دې کلمه کې مونږ وپېژنو چې د کلمې په کومه برخه کې راغلی دی. د دې نه به مونږ کرښه تاو کړو په دې ډول سره د چ غږ. راځو د کوچ کلمې ته. د کوچ کلمې ته که مونږ وګورو، دلته هم د ک غیر آخر، د او غږ او د چ غږ دی. درې غږونه یو ځای شوي، د کوچ کلمه یې مونږ ته راکړې ده. د کوچ په کلمه کې کوم غږ دی؟ د چ غږ دی او که د ای غږ؟ بله، د چ غږ دی چې آخر چې د کلمې په آخره برخه کې په پوره ډول سره راکړل شوی دی. دې نه به هم کرښه تاو کړو تر څو دا غږ مونږ په کلمه کې وپېژنو په دې ډول سره. راځو د دې برخې وروستی کلمې ته چې د چمن کلمه ده. چ غیر آخر، د م غیر آخر او د نه آخر سره یو ځای شوي دي. د چمن کلمه یې مونږ ته راکړې ده. د چمن په کلمه کې کوم غږ دی؟ د چ غږ راغلی که د ای غږ؟ بله، ډېر ښه، د چ غږ راغلی دی. خو چ غیر آخر مونږ وویل چې چ غیر آخر د کلمې په لومړی د کلمې په مابین کې راځي. د دې نه به مونږ کرښه تاو کړو. راځو لاندې برخې ته چې په لاندې برخه کې درې کلمې نورې راکړل شوي دي. په دې کې هم دغه غږونه پیدا کوو. راځو لاندې برخې ته. په دې کې هم موږ ته د ادې، ناوې او د مینه کلمه راکړل شوې ده. په دې کې موږ ګورو چې کوم غږ راغلی د ادې په کلمه کې. بله، د ادې په کلمه کې د ای غږ راغلی دی. د کلمې په آخره برخه کې دی. د دې نه کرښه تاوو. د کلمې په آخره برخه کې د ای غږ راغلی. راځو د ناوې کلمه کې. د ناوې کلمه کې چېرته موږ وګورو، نه غیر آخر، د آی غیر اول، د او د غږ او د ای د غږ سره یو ځای شوي. د ناوې کلمه یې موږ ته جوړه کړې ده. کوم غږ دی؟ د چ غږ دی که د ای غږ؟ بله، د ای غږ دی. ای آخر چې د کلمې په آخره برخه کې راغلی دی. د دې نه به هم کرښه تاو کړو. راځو وروستی کلمې ته. وروستی کلمه د مینه کلمه ده. د مینه په کلمه کې د م غیر آخر، د ای غږ، د نه غږ او د آ غږ سره یو ځای شوي. د مینه کلمه یې راکړل جوړه شوې ده. د مینه کلمه جوړه شوې ده. په دې کې کوم غږ دی؟ د چ غږ دی که د ای غږ؟ بله، په دې کې د ای غږ راغلی. خو ای غیر آخر مونږ وویل چې ای غیر آخر د کلمې په مابین کې راځي. د دې نه به هم کرښه تاو کړو. ګرانو زده کوونکو، دا هغه فعالیت و چې په دې کې مونږ د چ او د ای غږونه پیدا کول. د دې نه مو کرښه تاوله. د مرچ په کلمه کې د چ غږ راغلی. د کلمې په آخره برخه کې کرښه مو ونه تاو کړه. د کوچ په کلمه کې د چ غږ راغلی. د کلمې په آخره برخه کې چې کی غیر آخر، د ا د غږ سره د او او د چ د غږ یو ځای شوی. د کوچ کلمه یې راکړې. د چمن په کلمه کې هم د چ غیر آخر غږ راغلی. د دې نه مو کرښه تاو کړه. د ادې په کلمه کې کوم غږ دی؟ بله، د ای غږ دی. د دې نه مو کرښه تاو کړه. د ناوې په کلمه کې هم د ای غږ راغلی. د کلمې په آخره برخه کې ای آخر دی چې په پوره ډول سره لیکل شوی. د دې نه مو کرښه تاو کړه. او د مینه په کلمه کې موږ وګورو، د ای غږ راغلی. خو کوم ای دی؟ ای غیر آخر د کلمې په مابین کې دی. د دې نه مو کرښه تاو کړه. ګرانو زده کوونکو، تاسو هم کولی شئ په خپلو کتابونو کې د ای او د چ غږونه په کلمو او جملو کې پیدا کړئ او د هغې نه کرښه تاو کړئ. دا وه زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع چې د 11 لوست لومړۍ برخه تاسو ته وړاندې شوه. په
په دې کې دوه غږونه تاسو ته در وپېژندل شول چې یو د چ غږ او بل د ای غږ و. د چ غږ د کلمو په بېلابېلو برخو کې راتلو، هم د کلمې په لومړۍ برخه کې، هم د کلمې په مابین او هم د کلمې په آخره برخه کې. د ای غږ چې و دا د کلمې په دوو برخو کې راتلو چې د کلمې په آخر او د کلمې په مابین کې راتلو. د خپرونې په هکله باندې که چېرته تاسو نظریات لرئ، غوښتنې لرئ، کولی شئ کومه شمېره چې ستاسو د تلویزیونونو په سکرین راځي له موږ سره خپل نظریات شریک کړئ تر څو موږ وکولی شو ستاسو نظریات په پام کې ونیسو، ستاسو په خوښه خپرونه وړاندې کړو. تر بلې خپرونې تاسو ټول په لویه مهربانه څښتن تعالی سپارم. د خدای په امان ښه ورځ ولرئ.